افغان ځواکونو د غچ اخیستونکو بریدونو په لړ کې د نړۍ ولسوالۍ د ارنوۍ په سیمه د تیر په څیر د پاکستان پوځي رژیم ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ. خو ځایي اوسېدونکي وایي چې پاکستاني پوځي رژیم مخامخ جګړه کې روحیه له لاسه ورکړې او اوس یوازې د ملکي خلکو کورونه په نښه کوي. دلته چې بیګا څه پیښه په موږ سره وشوله دا ګولۍ راغلې د پاکستان طرف نه موږ باندې زیاتی وشو ډېر زیات کورونو خوا و شا مو ولګېدې کورونه مو ولګېده ماشومان هم پکې زخمیان شو غټان هم پکې زخمیان شو خلک ټول در بدر خاورې په سر شو. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي چې د جګړې له امله یې ګڼ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي وایي که پاکستاني پوځي رژیم د ملکي خلکو له وژنې لاس وانخلي دوی به له خپلو ځواکونو سره یو ځای د جګړې میدان ته ښکته شي. د دشمن د خوا نه بیګا د 8 بجو نه تر د نن 2 بجې پورې دوامداره پیرونه په موږ باندې کېده انداغونه را باندې وکړه خو الحمدلله مالی تلفات بم شوي څه نه څه ځاني بم شوي خو د افغانانو مورال ډېر لوړ دی تر دې دمه پورې او کم تشویش او یاره د چا په زړه کې نشته او د دشمن په مقابله کې الحمدلله ټول آماده دي دې ته چې همدغه شان میدان به نه بیلي او دغه شان زمونږ ځوانان لا څه کې نارینه چې زنانه طبقه زمونږ غم دا جرأت لري چې دشمن په مقابله کې ودرېږي او د هغې دپاره غاښ ماتونکی جواب ورکړي. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ د جګړې لومړی کرښې جنګیالي چې ورځ تر بلې د جګړې په ډګر بریاوي مورال لوړوي وایي په هیڅ صورت به د خاورې او ولس له دفاع په شا نه شي او نه به د هېواد دښمنانو ته اجازه ورکړي چې پر افغان پاکې خاورې قدمونه کېږدي. دغه د ناموس او د ماشومانو د زنانو ټولو دفاع ته موږ انشاءالله ټول مجاهدین او ټول مسلمانان سره تیار دي او هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دې خاورې یو لېش ځمکه زموږ غصب کړي او یا زموږ په خاورو باندې هغې تجاوز او تعرض وکړي. انشاءالله دا ټول مجاهدین تقریبا 400-500 مجاهدین راغلي دي خطونو ته پراته دي. انشاءالله زموږ ګاونډي هېوادونو ته دا پیغام دی چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف نه استعمالیږي مګر که څوک زموږ خاورې ته په سپکه وګوري نو انشاءالله موږ به دغه خلکو ته یو غاښ ماتونکی جواب ورکوو لکه څنګه چې بیګا 8 بجې په دغه ټول سرحداتو باندې جنګ شروع شوی او دشمن ته مې یو ښه غاښ ماتونکی ګزار ورکړ او د آینده دپاره که زموږ خاورې ته څوک په سپکه وګوري انشاءالله د دې نه به سخت جواب موږ ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جګړې څخه 2 ساعته تیریږي او د پاکستان پوځي رژیم د ملکي وګړو مینې په نښه کوي او په کونړ کې شاوخوا 45 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده.